کینې او خامار د ماشومانو او تنکیو ځوانانو لپاره په زړه پورې داستان. لیکوال ټوني ډیډرلیزي، ژباړه عنایتا روحي، غږ فضل قادر فضلي. داسې خامار چې نه غواړي جنګ وکړي، هغه چې شاعري خوښیږي، پیانو غږوي او د لمر د ډوبېدو پر وخت د انځورګرۍ له رنګونو سره لوبې کوي. هغه خامار چې غواړي په امن کې اوسي او له هنرونو سره مینه وپالي. هغه نو پرته له ګراهمي بل څوک نشي کېدی. خو بهر ډېر داسې کسان شته چې د ده په مرګ په څېر اخیستي. او کینت بیا نو هغه کس دی چې ملګرتیا، کتاب او زده کړه ورته ارزښت لري. د کینې او ګراهمي د ملګرتیا ور اخوا په دې ناول کې داسې یو بل ارزښت هم شته چې کورنۍ نومیږي. مور او پلار هغه کسان دي چې خپل زوی کینې ته باور، اعتماد او په ځان بسیا کول ورزده کوي. دا احساس ورکوي چې موږ په هر حال کې در سره او ستا ملاتړ یو. دا ناول تخیل دی، خو داسې یو تخیل چې لوی او وړوکي، زوړ او ځوان یې د اعتماد او باور په تار سره ګنډلي دي. ملګرتیا په همدې ټکو ښځي، کنه نو تجربه یې کړئ. کینې او خامار مخکې له دې چې رانه هېره شي، کلونه پخوا صبر، زه پوهېږم چې اوس به ته څه فکر کوې. ته فکر کوې چې د خامارانو کیسه به په نو پیلېږي، خو دا کیسه داسې نه پیلېږي. که رښتیا ووایم، په دې هېڅ نه پوهېږم چې دا نو څه معنا. یو وخت زه سرکس ته تللی وم. دا لږ څه په ویلو کې ښه راځي. یا دا چې یو وخت به په آس سپور په جشنونو کې تېرېدم. خو دا یوه بله کیسه ده، نو ځکه یې داسې پیلوم. ستا د ښار لویدیځ خواته یو کلی دی. ډېر کلونه مخکې یو چهارشنبې په دې کلي کې د سوي کورنۍ مور او پلار او د دوی زوی کینت ماښامنۍ ته سره کېناستل. مور یې وویل، کینت د ماشوم غوندې نوم نه دی، که څه فکر کوې پا؟ ښایي د ښوونځي ټولګیوال به هم ورته ونه وایي چې کینت یو پنسل راکولی شي. پلار یې خبره ورغبرګه کړه. فکر کوم ټولګیوال به یې ووایي کین یا کینی، دا پنسل خو دې راکړه. مور یې خبره ور اوږده کړه. په ضمانت درته وایم، که څوک یې له بکسه پنسلونه وباسي نو دی به خبر هم نشي. له ده سره چې کتاب وي، نه څه اوري، نه څوک ویني او نه څه احساسوي. د کینې له کتاب سره مینه وه. طبعي علوم، جنایي کیسې، تاریخ او کله کله به یې افسانې هم لوستلې. خو له افسانو او طبعي علوم سره یې ډېره جوړه وه. دی به ویل، د دې دواړو ساحو مضامین زموږ چاپېریال او زموږ په حقیقي نړۍ کې ډېر مهم رول لري. ښوونځي ته په شوق تګ کې هم کومه حیرانوونکې خبره نه وه. ډېرې عجیبې پوښتنې به یې کولې. کورنۍ دنده به یې تر وروستۍ کرښه پورې لیکله. د خپل راتلونکي په اړه یې هم په زړه پورې مفکورې لرلې. یا ورځ یې ویل، زه چې لوی شم غواړم ستورمزلې شم، چې د نورو ستورو اوسېدونکو ووینم. بله ورځ یې ویل، غواړم څېړونکی شم، زه به ژوندی ډایناسور ومومم، یا په کومه تحت البحري جوړه کړم او د هغې په مرسته به ډوب شوي ښارونه ولټو. دی به هره ورځ نوي څه غوښتل. د ده په اړه د انګریزي ښوونکي څو ځلې ویلي و، دا ماشوم عجیب تخیل لري. د بیولوژي معلم هم تکرار دا خبره کړې وه چې د بوټو او ژویو په اړه د ده پوهې ته زه حیران یم. یو ټولګیوال یې ویلي و چې کینې یو مرغۍ لري. تر یو حده یې سم ویلي و، ځکه کینې په کلي کې لوی شوی و. مور او پلار او آن نیکونه یې هم بزګرانو. دوی په کروندو کې کار کوو او څاروي یې ساتل. د کینې مور او پلار هم د ډېرو نورو بزګرانو په څېر کتابونو ته لاسرسی نه درلود. د دوی ټوله بوختیا له کوره بهر په کروندو کې وه. مور یې ویلي و چې غنم له کتاب سره نشي پرتله کېدی، او پلار یې ویلي و چې د نړۍ هیڅ کتاب به د ماښام په تیارو کې رمې سلامتي کور ته راونه ولي. د مور او پلار ذوق یې د کینې له ذوقه جلا و، خو بیا هم
خو بیا یې هم له خپل زوی سره د هغه د خوښې په کارونو کې مرسته کوله. کینې د ماښام ډوډۍ پر وخت خپلې تیوریانې مور او پلار ته اورولې او دوی به ورته غوږ وو. مثلا دی به ویل پوهیږئ لږ وروسته به باران وریږي ځکه چې سړه او توده هوا پاس په اتموسفیر کې سره ټکر کیږي. د دې ټکر په وجه تالنده برېښنا کیږي او بیا باران پر ځمکه وریږي. خو پلار به یې په تعجب ځواب ورکوو ښه ما فکر کاوه کله چې غواوې ستړې شي او پر ځمکه وغځېږي نو باران وریږي. د دوی د ښار نور اوسیدونکو هم دا فکر کاوه. صبر د دوی ښار څه نومېده؟ تا خو به مې هېر شوی نه وي. ګمان کوم چې د اوبو په څنډه پروت و. همداسې ده که نه؟ بروکندورف؟ نه دا خو شمال خواته پروت دی. ویزنکویلي؟ نه دا هم نه دی. دومره پوهیږم چې د سیند که د ویالې پر څنډه پروت و. رونباخ؟ هو همدا دا ښار ګرد غوندې پروت و او په منځ کې وړوکی سیند تېرېده. ښه نو د وړوکي ښارګوټي رونباخ په یوه کلي کې کینت له خپلې کورنۍ سره اوسېده. په همدې کلي کې ښوونځي ته تله. کورنۍ دندې به یې په کروندو کې کولې او ډېر وخت به یې له کتاب سره تېراوه. موږ په همغه کروندو کې ولید او له همغه ځایه مو دا کیسه را پیل کړه.